تازه خبر امرالله صالح پنجابیانو ته ډیر زبردست جواب ورکړ. د صالح خبرو څنګه غوغا جوړه کړې، پر پاکستان یې څنګه وربل کړی دی، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. احمدشاه ساحل لیکي امرالله صالح وایي د پاکستان پخوانیو وزیرانو، پانګوالو، خبریالانو او مدني فعالانو راته ویلي منتظر اوسه چې جسد دې د برق پر پایې ځوړند ووینو. ډاکټر نجیب وري یاد کړئ. صالح صاحب له پرون راهیسې پر پاکستان بیخي وربل کړی، سیاسیون، چارواکي، فعالان ټول یې غوسه کړي. ان که ووایو چې د خپل توهین غچ یې 100 چنده واخیست، هم یې واخیست. دا ځل یې د پاکستان نهایت حساس ځای ته ګوتې ور وړې دي. د تاریخ هغه شرمناکه تړون یې مور یاد کړی چې پاکستان په خپل ټول توان هڅه وکړه او لا هم لګیا دی چې جبران یې کړي، خو نه توانیږي. صالح صاحب د 1971 کال کیسه ورته کړې ده، هغه چې پاکستانی پوځ هندوستان د تسلیمۍ رسمي تعهد ورکاوه چې له مخې 1 لک پاکستانی پوځیان هند ته تسلیم شول. اوس یې له یو عامه کس رانیولې، بیا تر سیاسیون، چارواکي او هر روڼ اندي پورې ټول پسې راخیستي دي. څوک سپکې سپورې ورته وایي او څوک اخطارونه ورکوي، خو تر دې دمه هیڅوک نه دی توانېدلی چې داسې یو ځواب ورکړي چې زړه یې په یخ شي. بیخي حیران او ناقراره کړی دی. تاسې باید دې خبر اوسئ چې اسلام آباد دا ځل نهایت بېتابه دی. نهایتاً که ووایم چې د ډاکټر نجیب زړولو ته هم دومره بې صبره او بېتابه نه و لکه نن چې د ولسمشر صالح او محب زړولو ته دی، نو هم مې شاید افراط نه وي کړی، ځکه ډاکټر نجیب هغه وخت پاکستان ته خړ لیس نه و رسولی، په نړۍ کې یې داسې نه و بربند کړی، نه یې دغسې د نړیوالې انزوا او بې باورۍ سره مخ کړی وو. خو دا ځل هر څه متفاوت دي. اسلام آباد نهایتاً غوسه دی او په ډېرې بې صبرۍ په غچ اخیستلو پسې روان دی. هره ورځ لکه کال دومره پرې تېرېږي، پر ګوتو حساب کوي. هره ولسوالۍ چې له طالب بیرته نیول کېږي په ده سمه واویلا ګډوي. خو موږ بیا ورته وایو چې سړیه دا ځل دې زموږ په اړه نهایتاً غلطه محاسبه کړې ده، پښیمانه به شي. موږ آګاه شوي یو، ستا په اړه مو کافي معلومات ترلاسه کړي دي. د تیر پر خلاف تا ته ورور هیواد نه وایو، مسلمان او ښه ګاونډی نه وایو، مهاجرت ته مو تمه نه ده. ان یو افغان ماشوم هم ستا په دښمنۍ ویاړ کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.